او الله پاک دې اجر ورکړي د دې وزارت تحصیلات عالی و مشرتابه چې هغوی په دې اولنۍ قدم کې ودې د دې د ارتقا دپاره یو علامه وښودله. نننۍ غونډه د دې د ارتقا او د دې د ظرفیت ولولو د دې د مختګ دپاره دا اولنۍ قدم دی چې هغوی کښېښوي. د دې څخه معلومیږي چې ټول دي که محصلین دي که طلبه کرام دي دي دا وزنه ته تېره کړي چې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلین هغه ناست نه دي، هغه د خپلو ځوانانو مستقبل دپاره د خپلو ځوانانو د ظرفیت لوړولو دپاره د خپل ځوانانو سره د کار اخیستلو دپاره دوی ټول چمتو دي هلې ځلې کړي او الله دې توفیق ولره ورکړي. او بله خبره دا ده چې دوی باید ډېر خوشحاله په دې اوسېږي چې انشاءالله د همدغه قدمونو سره دوی باید خپل ذهن ته دا تېره کړي چې په افغانستان کې د افغانستان اسلامي امارت د خپلو ځوانانو دپاره خو که په مدارسو کې او که په مکاتبو کې که په پوهنتونونو کې دې خبرې باندې بیا راځم د دې ټولو دپاره کوشش کوي چې روښانه مستقبل ولري. او انشاءالله زه دې ته دغه بشارت وکړم چې تاسې بختور یاست او روښانه مستقبل ولرئ. هغه ځکه چې اول خو الحمدلله په افغانستان کې تر ټولو هر څه چې ارزښتمن دی هغه اسلامي نظام دی. د اسلامي نظام تر سیوري لاندې تاسې زده کړي ستاسې پرمختګ روان دی. دویم هغه څه چې په دنیا کې هر انسان دغه تقاضا کوي د هغه خواهش کوي هغه په زړه کې وي او چې هغه حاصل وي همیشه به د یو غټه د ژوند حصه پاتې او هغه ارمان د سره وي هغه ازادي ده.